الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغزوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې تاسو یو د بل سره حسد مکوئ. د رانیولو خرڅولو په وخت کې بولی مزیاتوي، یعنی د دوکه ورکولو دپاره صرف هغه بولی پورته کوي، زه په دومره اخم زه په دومره اخم، الانکه دی اخني نه چې خلک پر ګرموي. یو د بل سره بغض مساتي، یو د بل سره مخ ما اړوي او یو د بل پر سودا باندې سودا مکوي. د الله بندگان جوړ سي، ورونه جوړ سي. محترمینو، تاسو یو ځل د حدیث ته وګوري او بیا راسي موږ خپل اعمالو ته وګورو. د الله جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې یو د بل سره حسد مک. لیکن نن بيدين خو پرېږده، عام طبقه خو پرېږده، دینداره طبقه، هغه طبقه چې د خلکو اصلاح کوي، هغه څومره یو د بل سره حسد. دا دنیاداره طبقه څومره یو د بل سره حسد. پلانی دومره مال پیدا کی، پلانی داسې ښه موټر راني، پلانی داسې ښه کور جوړ، پلانی داسې مخ ته ولاړي، بس دی به حسد وسره کوي، زړه به خوړل کېږي لیکن لاسته به څه نه. او د نبي علیه الصلاة وسلام فرمان چې تاسې یو د بل ته د دوکې ورکولو دپاره بولۍ مه پورته کوئ. دا مارکیټ چې بولۍ لګېږي، یو زه په دونې غواړم، بل زه په دونې غواړم، دا ټوله د هغه کسان صرف دا بل بولۍ پورته کوي. یو پر بل باندې غصه مه کوئ. نن په معمولي خبره مسلمان پر مسلمان غصه، د کافر خلاف به غصه نه وویني، مسلمان پر مسلمان غصه، رور پر رور غصه، پلار پر زوی غصه، زوی پر پلار غصه، یو بل ته خشمېدلي دي ټوله په خپل آپس کې. نبي علیه الصلاة وسلام فرمان دی یو د بل سره مخ مه اړوئ، لیکن ټولو یو د بل سره مخ اړولی. د مسلمان په مابینځ کې د یو تفریق فضا ده. دا پلانی دی مخ ځینواړو، دا سلپی دی، دا وابی دی، دا پنجپیری دی، دا بریلوی دی، دا سپی دی، دا پلانی دی، دا پلانی دی، ټولو یو د بل سره مخ اړولی دي. ورور به د وروره مخ اړولی، پلار به د زوی مخ اړولی، قریب به د قریبه مخ اړولی، ټوله به یو د بل سره په مابینځ کې نفرت وي او مخان به سره اړولي. او د نبي علیه الصلاة وسلام فرمان چې تی یو د بل پر سودا بل سودا مه کوئ، لیکن ټوله نن یو د بل پر سودا بل سودا وکړي. یو به سودا سره شروع یا بل به ولر زه په دونې غواړم، یو به شی خرڅوي یا بل به ورته وایي چې دا خو غلط شی دی، دا خو د دوکې شی دی، دا مه رانس. موټرانو ولاړه چې ورشه ټکسیانو ولاړ د یو سره به خبره شروع بل به دله راسي، زما یو نفر مانده دی، زما دوه نفره مانده دي، داسې راسي، زه په دومره روپۍ ټکټ در کوم، دا بله سره خطا بسې ځان یې راو. د مولیان یو به استازي نیولي، هغه به کللی نه بل به استازي خبرې شروع کړي، یو به د امامت څخه کللی نه بل به خبرې ورسره شروع کړي. دا ټوله یو د بل پر سوداوي باندې سودا وکړي. نبي علیه السلام فرمان دی چې تاسې د الله بندگان جوړ سي، ورونه جوړ سي، یو بل ته ګټه رسونکي جوړ سي، نه تاوان رسونکي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.